دا چې ټول مؤمنان مسلمانان خبر سي دغه خلقو اوس په دمکیو باندې بیا شروع کړي ده، په اخطارونو باندې، په دمکیو باندې، په دروغو باندې پردو خلقو ته پیسې ورکوي تر څو پورې د مودې خپرونو مخنیوي وکړي، د یو څو د بل څه مخنیوي وکړي. ټول مؤمنان باید په دې باندې خبر سي ان شاء الله الرحمن چې څو مزون وي په الله قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و دفاع وکړو، که هر ځای و، په هر وطن کې و، په هر هیواد کې و. دا یاد وساتئ ټول. نو دا کوششونه مه کوئ چې موږ ته یو قسم بل قسم اخطارونه راکړي، یو قسم بل قسم دمکیانې راکړي او په علمي میدان کې خو ناکامه سولاسته، ذلیله سولاسته. او دا هم یاد وساتئ ان شاء الله ډیر زر به که خدای کوي رسمي اجازت د دې خپرونو دپاره واخلم او دلته به زیری در باندې وکړم. دا فکر مه کوئ، دا فکر مه کوئ چې تاسو موږ ته اخطارونه راکړي، دمکیانې راکړي، یو څو بل څه راکړي. موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و دفاع پرېږدو، موږ به د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د امهات المؤمنین و دفاع پرېږدو. الحمدلله ثم الحمدلله دغه ځای ته خو راورسېدله چې اوس په علمي میدان کې ناکام ذلیله سواسته، د جواب په میدان کې ذلیله سواسته، اوس دمکیانې راکوي، اخطارونه راکوي، له یو ځای نه بل ځای نه فریبونه او دوکې جوړوي. دا خو د تاسو کار و او کار مو ده، خو دا هم یاد وساتئ. الحمدلله دومره کار مو درته کړی چې اوس ډبره راپورته کړي لاندې تیر عمر بچی وي، چې ډبره راپورته کړي د ابوبکر بچی تیر لاندې وي. ټول مو ورښودلي، اوس یې پېژندلي زه په فضل و کرم سره. اوس که زه خپرونې وکړم که یې ونه کړم ما ته ډېر ضرورت هم نشته، زه که اوس خپرونې وکړم که یې ونه کړم ما ته ډېر ضرورت هم نشته. اوس الحمدلله د صحابه و د دفاع غیرت په مؤمنانو کې پیدا سوی. د تاسو دغه مردار او پلیته چهره ټولو مسلمانانو ته ښکاره سوې ده. تاسو به د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین کوئ، بیا به ما ته دمکیانې راکوئ چې داسې به در سره وکړو، هغسې به در سره وکړو، داسې به در سره وکړو. موږ به بیا جواب تاسو ته نه درکوو. یا په خدای قسم، په خدای قسم همدغه د تاسې دمکیانې د موږ دپاره ښې سولې چې موږ مو متوجه کړلو د دې دپاره چې موږ ان شاء الله الرحمن ټولو مؤمنانو ته د سرلوړي او د عزت دپاره او په اجازت د ټولو مؤمنانو د مشرانو د مسلمانانو اجازت په سربیره دا خپرونې درته وکړو. دا فکر مه کوئ. او چا چې موږ ته دمکیانې راکړي دي، چا چې موږ ته اخطارونه راکړي، ګوریا ای د باړه چینار روافظو، څوک چې په قطر کې یا څوک چې په دوبۍ کې یا څوک په سعودي عربستان کې یاسته، ګوري که مې پښې در پسې رالوڅې کړلې او د تاسو توهین او سپکاوی مې در پسې راپورته کړل، په خدای قسم چې بیا مو په یو عربي ملک کې د تاسو د ټیکې ځای پیدا نه سي. دا یاد وساتئ. ګورې دې ځایونو ته به نه ځو سره یو بل ته اخطارونه ورکړو، یو بل ته دمکیانې ورکړو. که بیا دې ځای ته سره لاړلو، په رب مې د قسم هغه مرداره څېره، هغه پلیته څهره به مو راپورته کومه چې بیا به مو په یو عربي هیواد کې د تاسو بیا ځای نه وي. اوس مې هم شروع کړي ده، که خدای کوي لږ صبر وکړي، لیکن دا اخطارونه مو په جیب کې درته واچویه، دا دمکیانې مو په جیب کې درته واچویه. علمي میدان ته راسئ، په علمي میدان کې سر راښکاره کړئ. لکه نن چې زه تاسو ته یو ویډیو ښکاره کومه، په دې کې بیا زه تاسو ته هم چې بیا به له خپلو ځانو ګیله کوئ، خپلو ځانو به ګیله کوئ. الله جل وعلا دې دا ټول مؤمنان مسلمانان راته سرلوړي عزتمن او قدرمن کړي. قدرمندو دوستانو خپرونه در سره شیر کوئ. بعضې څه کمسل انسانان پیدا سوي دي، د یو چا په نامه دي، بل چا په نامه باندې اخطارونه دي، دمکیانې دي وغیره نورې قصې دي. کله چې د مؤمنان مسلمانان ورباندې خبر وي، څوک چې د ابوبکر او د عمر بچیان وي، موږ به ان شاء الله الرحمن چې څو مو وس و طاقت وي د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت دفاع به په نره باندې کوو، لکه پخوا چې مو کول همداسې به اوس پسې کوو ان شاء الله الرحمن. که کوم اډمینان راغلي و راځئ په خیر. ښه आवाज سم ده درته دوستانو؟ محترم ان شاء الله आवाज بالکل سم ده. خو دې وکړي چې روغ او جوړ استي دوستان لایو سم د سر خوندور کالیز مرن لګ راغی سي لایو سم د سر نشر کړئ. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
دوستانو دا لایو در سره شیر کړئ ماشاءالله هلې ماشاءالله زر ماشاءالله اوسه پورې لایو نه ده شیر شوی زر کسانو ته هم لایو نه ده شیر شوی دوستانو زر ماشاءالله ټول په یو ځای 200 کسان هستئ ماشاءالله ټول په یو ځای باندې زر ګورئ دا لایو شیر کېدل څومره اسانه کار دی د الله بندګانو په خپل موبایلونو کې د قاري صاحب محترم په دې عکس باندې ګوته لږ زور ونیسئ دا د سند اپشن راځي دغه سند وهئ پاسې جګوئ انشاءالله هر یو مؤمن مسلمان کولی شي چې په یوه دقیقه کې د 40 او 50 کسانو ته لایف شیر کړي دوستانو ټول ماشاءالله په یو ځای باندې ګوره دا د یو کس کار نه دی دوستانو ټول زر ماشاءالله زر لایف شیر کړئ چې د لایف شرایط د اول وخت کې پوره شي نو انشاءالله بیا لایف نه خرابېږي نو ټول ماشاءالله په ګډه باندې یو ځای ماشاءالله هلې ماشاءالله څه شو هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه بچیان د عمر رضی الله تعالی عنه بچیان د عثمان رضی الله تعالی عنه بچیان راویښ شي ماشاءالله راویښ شي کنه ودې کېږئ مه په دې اول کې چې ماشاءالله ټول یو ځای په یو اتفاق باندې ټول ماشاءالله زر لایف شیر کې زر ماشاءالله زر ګوره 1400 ته 800 نه 1400 ته په یو دقیقه نه 60 ثانیې نه دي سوي همدغسې ماشاءالله همت وکړئ همت زر شپږ زر 8000 ته ماشاءالله چې زر لایف شیر کو تر څو چې دا نور ملګري راځي چې کسان 1500 کسانو ته ماشاءالله ورسیږي زر لایف شیر کې زر ماشاءالله ټول ماشاءالله په یو ځای ماشاءالله الله دې تاسو په عمرونو کې برکتونه واچي الله پاک دې تاسو په اولادونو کې برکتونه واچي الله پاک هم دغسې په اولادونو کې عالمان حافظان پیدا کړه دوستانو زر کوئ ماشاءالله زر ګوره د قاري صاحب ډېر قیمتي وخت ده او باید دا قیمتي وخت د قاري صاحب محترم خراب نشي نو زر ماشاءالله زر هلې ماشاءالله ټول په یو ځای باندې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قاری صاحب محترم نور دوستانو ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاری صاحب محترم دوستانو زر کوئ زر لایف شرایط زر پوره کالیز باندې لږ راویښ سئ انشاءالله دوستان تاسو د لایف شرایط پوره کړئ وروسته خپرونه ټول ته به انشاءالله وخت ورکوو لطفا په اول سر کې تاسو کوشش وکړئ لایف سم د سره خوندور کړئ هلې زمنانو زر کوئ لږ راویښ سئ زر باید په 10 دقیقو کې د لایف شرایط زر پوره کړئ انشاءالله چې خپرونه به ډېره خوندوره خپرونه وي قدرمندو دوستانو له هر څه نه مخکې